1906 عیسوي کال سان فرانسیسکو زلزلې او اور تر ډیره پورې له منځه یوړه او په 1915 عیسوي کال کې زلزلې له همدې شهر سره هوبهو همداسې وکړل. خو دا چې دغه شهر شاوخوا په غرونو کې راګیر دی، همدې غرونو دې ته پرې نه ښود چې همداسې غلی پاتې سي، بلکې دې ته یې اړ کړ چې بیا راپورته سي. کوټه د غرونو په یوه طبیعي دره کې پرته ده. د دې ښار شاوخوا چلتن، زرغون، کوه مردار او تکتو غرونه دي چې د توبه کاکړۍ د غرونو د لړۍ برخه جوړوي. همدغه غرونه کوټې ته یخ اقلیم او ښکلی طبیعي منظر ورکوي. کوټه چې د بلوچستان پلازمینه ده، د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا ایالت د منځنۍ درې د یوه مهم کرنیز ښار فرېسنو ته ورته ده، ځکه چې دواړه ښارونه د خپلو بڼونو او میوو د تولید له امله پېژندل کیږي. کرنه د دواړو ښارونو په اقتصاد کې مهم رول لري او دواړه د لوړ کیفیت لرونکو میوو لپاره مشهور دي چې په ملي او نړیواله کچه پلورل کیږي. فرېسنو په ځانګړي ډول د بادامو، انګورو او شفتالو لپاره مشهور دی، خو کوټه بیا د خپلو مڼو، چرۍ یا ګیلاسو او بیلابیلو وچو میوو لپاره شهرت لري. کوټه تر ډیره پورې په وچې میوې باندې هم مشهوره ده، ځکه دا یو له هغو ښارونو دی چې دلته له یوې بلې سیمې ورته وچې میوې راځي او دلته ډیر پښتانه کاروباریان همدا د وچې میوې دوکانونه یې دي. په یوه همداسې دوکان کې ولاړ یم او دغه ځوان دی. ته یې دوکاندار کاکا؟ ستړی مه سې او څنګه یې؟ والله خیر دی ښه. ښه دا راته ووایه چې له څومره وخته راهیسې دغه د وچې میوې کاروبار کوي؟ تقریبا د زه خو فلحاله د 2000 څخه کار کوم. د 2000 ته کار کوي، مطلب دا وخت د 26 کاله کېږي. عمر د څو دی؟ عمر مې دغه 26 28 29. له ماشومتوبه دې بس کاروبار شروع کړی؟ ښه. پلار سکشنۍ رالي شوی. صحیح ده. دا راته ووایه چې دلته له بهره چې خلک درته راځي کوټې ته، دلته وچې میوې ته درته راځي، له کومو سیمو خلک درته راځي؟ د ډېرو سیمو څخه راځي. لکه ټوټل مطلب د بهرني خلک هم دلې راځي، د بهر هم هېوادونه اوس کې و، د فرانس هم راغلي وه. هله د کوټې دپاره ډرای فروټ، کوټې چې دی د ډرای فروټ په لیاس سردي ډېر مشهوره ده. یخ یې دلته ځکه مشهوره ده. خو دغه ډرای فروټ خپله خو د کوټې نه دي، ځینې لکه بادام شاوخوا کېدی سي په بلوچستان کې، په پرسر میشتو سیمو کې یا په بلوچ میشتو سیمو کې ډېرې وچه میوه له کومې خوا راځي کوټې ته؟ دا مختلف ځایو سره راځي. اوس پاکستاني بادام چې دی هغه لورلۍ سره راځي. ښه. لورلۍ بادام چې دی په ټوټل دنیا کې ځای کوي. صحیح ده او خوندور دي. او ډرای فروټ په دې وجه دلې کامیابه دي درته چې دی خشکي ده، ډرای فروټ ډېر نه خرابېږي، تازه پراته وي. ښه. له همدې وجې مطلب د کوټې د وچ موسم چې دی هغه د دې لپاره ښه دی. ډېر ښه. هو نورې لکه پستې سوې، دغسې کاجو سو، دا بیا له کومو سیمو راځي؟ دا نو پسته خو د ایرانه راځي، ډېره له ایرانه راځي. ډېره د ایرانه څخه راځي، ښه پسته د ایرانه څخه راځي. ښه. او کاجو سو الجیریا سم راځي، د انډیا سم راځي، ویتنام سم راځي، ښه کاجو راځي. دلې مطلب مختلف رنګونه باندې ورکوم شي. او په کوټه کې د څه شي ډېر خوښ دی ستا خپله؟ لکه ته د کوټې څه شي خوند درکوي؟ په خوراک کې که په عام ځایونه یې هم راوښیي او خوراک یې هم راوښیي. په کوټه کې چې دی یو ستر موسم یې ډېر ښه وي. موسم یې خوندور دی. داسې وچ کلک یخ یې. یو کراچي ولایت زموږ ولایت د کوټ ولایت اریان یم، کراچي ولایت دلې راځي کوټ دپاره. ښه. د یخ لپاره راځي. زموږ ولایت په یخ کې هلته ورځي. کوټه ټوله ولاړې چې کراچۍ. بهرحال ډېره زیاته مننه او کور دې ودان. ډېره
لندن د وایټ چپل په څیر دغه بازار هم د ښکلا لپاره نه دی بلکې د اړتیاو لپاره روان دی. چې هر چیرته ځې نو د همهغه سیمې خپل کلتوري لباس په اغوندي او هغوی سره به ځې او همځکه دې کاکا ماته دغه خولۍ را په سر کړه او دغه د پښتنو د کوټیوالو همدغه څادر دود دی اوس هم شته. اول خو که ستا نوم راته واخلې ستا نوم له ما نوم سید ناصر آغا. سید ناصر آغا دغه د خولیو کاروبار څنګه دی اوس په دې کې اوس تاسو سره څنګه خولۍ او یوازې دا د پښتنو لپاره دي که نه د بلوڅانو سیندیانو ځکه په سیند کې هم دا خولۍ په سر کېږي خو لږ ډیزاین بدلي بلوڅ خپلې خولۍ لري د ډیزاین یې لږ بدلي او د پښتنو بیا فکر کوم دا ما چې په سر ده دا د پښتنو بلکل له کومه وخته راهیسې دا کاروبار کوې ته؟ تقریبا زموږ د کاروبار دا 10 کاله کېږي او بل خولۍ نن سبا چې کم دی د خولۍ دلته خلک چې دی د دې خلک مطلب شیشه خولۍ په سر کوي په اوسه لایک تقریبا د 4-5 کاله کېږي دا نور راپورته سوي دي خاص کر کې ناجوان طبقه چې ده نن سبا په شو خولۍ چې دی دوی ګرد اخته دي دلته پښتانه چې کم پښتانه دي ګرد د شی خولۍ په سر کوي پاته زموږ څخه بلوڅیان هم شته بوکټیان هم شته خو د پښتنو چې کم دلته کمې خولۍ دي د هغو ډیمانډ ډېر زیات دی د موږ سره. او دا تاسو ته چې ګراک راځي هغه یوازې د کوټې ګراک راځي که نه له نورو سیمو چې څوک کوټې ته سفر کوي یا د سیلګرۍ لپاره راسي د کوټې د لیدو لپاره راسي د نورو قامونو خلک هغوی هم تاسو ته راځي اخلي خولۍ که نه؟ یار موږ له د ډېرو ځایو څخه خلک راځي آل پاکستان څخه خلک راځي خاص کر کې د چمن څخه بلوچستان ګر بلوچستان د باره سم موږ د خلک چې د مسافر راسي سعودي څه دوبۍ څه مطلب افغانستان څه خلک راځي خامخا دلته شیشه خولۍ رانیسي خو پښتانه چې د مکمل دلته ځان راسي. او دا جوړیږي څنګه چیرته جوړیږي دا په سیند کې جوړیږي په عمرکوټ کې جوړیږي خاص کر کې سید آباد ټنډو ادم دا علاقو کې جوړیږي دا مکمل ګرد لاسي جوړ او یوازې په سیند کې دی که نه پنجاب کې نه دا خالي د سیند رواج خالي په سیند کې جوړیږي. دغه د خولیو کاروبار تر پخوا ښه سوی دی که خراب سوی؟ یار در پخوا اوس ډېر ښه سوی دی چونکې په دې باندې ځوانان نن سبا اخته دي هر ځوان چې مخکې د موبایلو شوق درلودی چې باید زه ښه موبایل رانیسم اوس ښه خولۍ رانیسي په میاشته کې هم رانیسي ډېر خلک شته په میاشته کې 5 رانیسي ډېر شته په کال کې 5 رانیسي خو ځوانان چې دي اوس په اخته سوي دي یو ځوان هم اوس بغیر خولۍ ډېر کم ګرځي. د کوټې په خوراکونو کې د دغه ځای روش کډي کباب سجي او د پښتنو دودیز خوراک لاندې مشهور دی همهغسې لکه په ایټالیا کې چې پروشیټو مشهور دی دلته هم غوښه همهغسې د مالګې او هوا په زور وچیږي او د ژمي یو خوندور خواړه دي. دې کې لری دی په دې لري کې دا سپینه واچي دا وچه سي په دې باندې بیا په طبخي باندې سي ګرمه مړۍ هغه په دغه هغه باندې په چکۍ هم ورته یایي او کوبۍ هم ورته وایي په دا کوبۍ باندې بیا دا خلک دا مړۍ غوړوي او ګیس په ناشته کې خوري او داسې ده دا انډره ده په دې کې دا وچ کلمه ده دا غټه کلمه ده پسه په دې کې دا غوښه موږ واچو سپینه او توره بیا په دې کې په میاشتو پرته تقریبا 40 ورځې پرته دا وچه سي بیا په دغه سپینه کې په دغه غوړو کې دا توره پخه سي نو ډېر ښایسته خوند کوي دا مټکه ده دا موږ په دې کې د لاندې غوښه بیا په سکروټو پخو دا بیا په چاینکه کې چای نه دي دا بلکې په دې کې موږ غوښه پخو دا خلک ډېر زیات خوښوي او دا شوروا ده شوروا خو ډېره مشهوره ده.